الحمد لله كفاه والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. زما د دین اسلام محترم و معزز و مسلمانانو ورونو، د خیرخواهی په نیت باندې ستاسو مخې ته مختصرا نن یو مسله د نصیحت په طور باندې بیانومه، چې هغه مسله د تکبر ده. عزتمندو، تکبر هغه خطرناکه ګناه ده چې الله عز وجل قرآن کریم کې د تکبر سخت مذمت ذکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د کبر ډیر مذمت ذکر کړی دی. په دې وجه باندې الله عز وجل قرآن کریم کې منګ او تاسو ته د آدم علیه السلام په واقعه کې د ابلیس واقعه هم ذکر کړې ده، چې کله الله عز وجل ملائکو او آدم علیه السلام ته دا حکم وکړه چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. الله عز وجل فرمایي ملائکو سجده وکړه الا ابلیس، مگر ابلیس سجده ونه کړه. ولی ابا واستکبره، الله فرمایي انکار وکړو، ځان لوی وګڼه. تکبر کول، ځان لوی ګڼل، دا د ابلیس صفت ده. په دې وجه باندې محترم و عزتمندو، کبر، تکبر، لوی څه ته ویل کېږي؟ په روایت د مسلم کې راځي، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، و یا رسول الله زه ښایسته جامې غوندم، ښه لباس اچوم، دا خو به تکبر نه وي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي نه، ان الله جمیل یحب الجمال، الله ښایسته ذات دی، د الله ښایسته بندگان خوښي، لیکن تکبر ویلی کېږي. ولکن الکبر بطار الحق و غمت الناس، تکبر دې ته ویلی کېږي چې مسلمانان سپک ګڼي او حق له دیکه ورکوي. یو مسلمان هغه ته د سړي زوی نه کاري، یو مسلمان ته په سپکه سترګه باندې ګوري، او په کوم ځای کې چې د حق یو مسله راشي نو هغې ته لته ورکوي، هغه نه منې. دې ته ویلی کېږي تکبر، دغې ته ویلی کېږي لویي. په دې وجه باندې د متکبر ډیر علامات دي. یو علامه د متکبر سړي هغه قرآن کریم کې الله عز وجل په سورت لقمان کې ذکر کړل ده، چې لقمان حکیم د خپل زوی ته وصیت کوو، نو یو وصیت یې ورته دا وکړه چې ای بچیه وقصد فی مشیکه، لږ په مزل کې درمیانه ځه. د متکبر سړي یو د مزل نه پته لګي چې کله په لاره باندې رواني نو داسې ارت مزل به کوي، او بس ته به وایي چې دا ټول بازار د ځان سره روان کړی دی، دا ټول علاقه روانه کړې ده. نو یو علامه د متکبر سړي چې کله مزل کوي نو په ډیر غرور باندې رواني. دویم د متکبر سړي یو علامه هغه دا ده چې هغه به پنسي خپو کې راښکاږي. د متکبر یو علامه دا ده چې پنسي به خپو کې راکاږي. ولی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من جر ثوبه خیلا، څوک چې د تکبر د وجې نه پنسي په خپو کې راښکاږي، که تا پړه کې تکبر وي او که نه، دا د متکبرینو علامه ده. حدیث کې راځي الله عز وجل داسې انسان ته په نظر د رحمت باندې نه ګوري. د متکبر سړي یو علامه دا ده چې کله ستا سره خبرې کوي نو ګوري به اخوا دیخوا او خبرې به ستا سره کوي. لقمان حکیم ځکه خپل زوی ته په نصیحتونو کې یو نصیحت دا کړی و چې یا بنیه، ای بچیه، ډیر نصیحتونه ورته کړي وو.
یو نصیحت ورته دا کړی ولا تسعر خدک للناس، خلکو ته سټ مه راړوه په وخت د خلکو ته اننګې هغه ماړه په وخت د خبرو کې چې د چا سره خبرې کوي هغې ته سټ ور واړی او مخ د هغه نه بل طرف ته واړی، ځکه دا د متکبر علامه ده. دارنګ د متکبر سړي یو علامه دا ده چې هغه به سلام نه اچوي. ولې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي البادئ بالسلام بریء من الکبر، هغه څوک چې سلام باندې ابتدا کوي شروع کوي د انسان کې کبر نه وي، د کې لوی نه وي. عزتمندو دا کبر داسې یو صفت دی چې انسان ذلیله کوي، او دا عجزي داسې یو صفت دی چې انسان هغه ته الله عز وجل اوچتوالی ورکوي. او که یو سړی هر څومره ځان لوی کړي، الله عز وجل قرآن کریم کې فرمایي سورة بني اسرائیل کې ولا تمشي في الارض مرحا، الله فرمایي ځمکه باندې مزل د تکبر مه کوه. ولې که ته هر څومره په ځمکه باندې په غرور او په تکبر باندې روانې انک لا تخرق الارض، الله فرمایي یقینا ته ځمکه نشي شلولی ولن تبلغ الجبال طولا، او که څومره اوږد شي نو غر ته په اوږدوالي کې نشي رسېدلی. په دې وجه باندې سلف علماو به دا ویل کم انسان چې تکبر او لوی کوي وایي دا د په وخت د اودس ماتې کې چې کله باترون ته لاړ شي، چې کله اودس ماتې وکړي لږ شاته دې وګوري چې ما څه وکړه، او زه څنګه په دې خلکو باندې ځان لوی ګڼمه، څنګه غرور په دې خلکو باندې کوم او خلکو باندې زه دا ځان لوی ګڼم او دا خلک چې دی ټول ماته سپک ښکاري. عزتمندو دا صفت د ځان نه ایستل پکار دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای، روایت د صحیح مسلم دی، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هغه انسان الله جنت ته نه بوځي چې د هغې په زړه کې د ذرې قدرې کبر وي. د ذرې قدرې کبر چې د انسان په زړه کې الله جنت ته نه بوځي. دا خو صفت د ابلیس و چې قرآن کې الله فرمای ابا واستکبره. دا خو صفت د قارون و چې الله عز وجل قرآن کریم کې فرمای چې په خپل قوم باندې راووته په تکبر کې. نو آخرت د واقع کې الله عز وجل فرمای فخسفنا به وبداره الارض. الله فرمای دا قارون می سره د کوره په ځمکه باندې نه ایسته. هغه نمرود چې ځان به لوی ګڼه او دا به ویل چې زه ژوندي کول او مړه کول کومه، الله عز وجل په ماشي باندې تباه که. هغه فرعون چې هغه به دا ویل چې انا ربکم الاعلی، زه ستاسو لوی رب یم، الله عز وجل په بحر سمندر باندې تباه که. هغه سمودیان او هغه عادیان چې الله عز وجل قرآن کریم کې فرمای دغه سمودیان چې الله په غټې غټې تنې ورکړې وي، هغه عادیان چې الله غټې تنې ورکړې وي چې کله الله مردار کړه داسې پراته لکه د کجورو تنې. هغه سمودیان و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، هغه سمودیان چې هغې به غرونه تراشل، کاڼي به تراشل او په هغې کې به کورونه جوړول، لیکن الله عز وجل هغې تباه کړه د وجې د لویي نه چې هغې ځان لوی ګڼه، تکبر یې کو. الله رب العالمین هغه تباه او برباد کړه. د تکبر سبب د تباهی دی. دا وجه د نبی صلی الله علیه وسلم فرمای 3 کسان دي الله عز وجل به ورسره خبرې نه کوي، الله رب العالمین به ورته په نظر د رحمت باندې نه ګوري. یو په هغې کې وعائل مستکبر، هغه سړی دی چې هغه غریب دی او د هغه سره هم دا لوی کوي، د هغه سره هم دکې تکبر دی. په دې وجه باندې قرآن کریم کې الله عز وجل فرمای الله مینه نه کوي کل مختال فخور. دا هغه انسان شته چې متکبر او د خپل ځان صفت کوي، عزتمند او عاجزي ځان کې پیدا کوي. نن که موږ وګورو ډېرو مسلمانانو کې د تکبر دا خطرناکه بیماری پرته ده او دا هغه ګناه ده
چې کله انسان کې پیدا شوله نو دا به انسان نورو ګناهونو ته راکاږي. دا ګناه کبیره ده. عزتمندو کوشش به دا کوو چې دا ګناه د ځانه وباسو او کوشش به دا کوو چې ځان کې عاجزي پیدا کړو او د الله عز وجل نه به دعا غواړو چې یا الله موږ د دې خطرناک مرض او د دې خطرناکې ګناه نه وساتې. د الله رب العالمین نه دعا کوو چې الله عز وجل موږ او تاسو کې عاجزي او ښایسته صفتونه د ایمان والاو پیدا کړي او الله رب العالمین دې موږ او تاسو د تکبر نه وساتي. قرآن کې الله ځکه فرمایي فبئس مثوى المتکبرین. الله فرمایي د جهنم ډېر بد ځای د متکبرو خلکو دپاره دی. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.